سلام وخت مو په خیر ستړي مشه درې مهمو خبرونو ته ښه راغلاست. لومړی دا چې ایران وایي افغانستان د چبهار بندر له لارې 15,000 ټنه توکي صادر کړي. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې د ایران د سوداګرۍ او بندرونو د برخې چارواکو ویلي چې د روان شمسي کال په لومړیو 4 میاشتو کې افغانستان تر 15,000 ټنه پورې سوداګریز توکي د چبهار بندر له لارې صادر کړي دي. دغه چارواکي وایي چې تیر کال په همدې موده کې د افغانستان یوازې 11 لړۍ توکي د ایران له بندرونو صادر شوي وو. ایراني رسنۍ دغه ورځ وایي چې د افغانستان 14 لړۍ توکي د ایران له لارې ترکیې ته هم صادر شوي دي. بل خبر ده چې پاکستان او طالبانو افغان سوله کې امریکایان غولولې. په واشنگټن کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی وایي امریکا د ټولو نظرونو پر خلاف غواړي له افغانستان خپل سرتیري وباسي چې دا به د سیمې په زیان وي. د په خبره طالبان پر سوله باور نه لري. یوازې پاکستان غواړي چې د څه مودې لپاره د امریکا فشارونه له خپل ځانه کم کړي. نو له طالبانو سره په ګډه د سولې ډرامه روانه کړې ده. حسن حقانی وایي د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته به طالبان د پاکستان په ملاتړ د افغان حکومت پر وړاندې جګړه کوي. نو نړیوالو ته پکار ده چې د مسلې ته متوجه وي. وروستی خبر ده چې د لوی جرګې د کاري کمیټو پریکړه طالب زندانیان د خوښي او ښکیل لوري د ورباندې وکړي. د سولې مشورتي لوی جرګې پریکړې پای ته رسېدلې دي. د ملي مسلې عالی شورا څخه خبره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې د لوی جرګې کاري کمیټو ګڼ شمېر مشورې حکومت ته ورکړي دي چې مهمه هغه په دې ډول دی حکومت د 400 زندانیان خوشي کړي څو په هیواد کې د جګړې دوام ته هیڅ بله پلمه پاتې نشي. دواړه لوري د باعزته سولې ته د رسېدو لپاره نرمښت وښایي. د طالبانو خوشي کېدو سره د سره سري وربند ټینګ او دواړه لوري د ورته ژمنو سي بین الافغاني مذاکرات ژر تر ژره پیل شي. د سولې خبرې د افغانانو په مشرۍ ترجیحاً په افغانستان کې ترسره شي. طالبان د داعش او نورو ډلو په نوم له ترهګریزو کړنو لاس واخلي. د زندانیانو د خلاصون په اړه د ملي او نړیوال ضمانتونه واخیستل شي. د سولې خبرو کې د جمهوریت بیان ازادۍ ښځو حقونو او تیرو 19 کلونو لاسته راوړنو کلکه دفاع وشي او د سولې هوکړې د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو سیمه ییزو سازمانونو تر څار لاندې ترسره شي.